بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي تر کومه وخته پورې ورونه او ورېرونه ګډ ژوند سره کولی شي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ستا سوال لږ وضاحت غواړي. یعنې دا چې ستا مقصد دا دی چې دوی په ویش سره ګډ وي، او که دې مقصد دا دی چې د دې ګډ ژوند یعنې په یوه کور کې سره اوسېدل روا دي او که روا نه دي، که روا وي تر څه وخته روا دي؟ محترم وروره، اتفاق و اتحاد دا د مسلمانانو ترمنځ خصوصا د قریبانو ترمنځ دا یو مهم شی دی، د اسلام د لوري څخه یو لازمي حکم دی. ورونه به په اتفاق وي سره، اکاګانو ورېرونه به په اتفاق وي، قوم به په اتفاق وي، ټول مسلمانان به په اتفاق وي، ټول قومونه به په اتفاق وي. دا چې ویش دی چې په ویش به سره ګډې که به سره جلا، نو د دې هدف دا دی چې دی په ویش سره ګډ وي، یعنې دا چې دی سره په اتفاق دی. ظاهره خو دا خو ډېر وخت داسې وي چې په ویشو سره ګډ وي، سخت سره خوابدي، چې په ویشو سره جلا سي بیا سره خوشحاله وي. نو که چیرې ویش ګډ ویش دا د اتفاق و اتحاد سره و، نو تر هغه وخته چې ښه دی. او که ګډ ویش د ورور ورور ترمنځ وي، خو دوی په خپل زړونو کې سره خوابدي، سره جلا دي سي، ځکه ډېر وخت د ګډ ژوند څخه مخالفت جوړیږي. خو که سرخان سره جلا سي، اصحاب سره جلا سي، بیا محبت ډیر سي، هغه جزئی اختلافات ختم سي. او دا چې اکاګانو ورېرونه به تر څه وخته په ګډ کور کې ګزاره کولی سي؟ وراره چې ځوان سي د اکا میرمن به ستر ځینې کي، نو که ستر په کور کې موجود وي تر هغه وخته اوسېدلی سي، که ستر نه وي نو بیا خو نه دی جایز. د وراره میرمن چې راواده سوه، د خاوند د اکا څه به ستر کوي، نو که د ستر معامله راله، بې ستري راتلل په هغه ورځ به سره وځي، که بې ستري نه راتلله په ګډ کور کې ستر کېدلی سوای، نو بیا تر هغه وخته اوسېدلی سي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.